حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې دا حدیث مسلم شریف نه نقل کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو ناشنا کس راغی، ناشنا پوښتنه وکړي او پکې داوا چې ایمان څه ته ویل شي. نبی علیه السلام جواب ورکو او په جواب کې و خبره دا وکړه چې ایمان دې ته وي چې په قدر، په خیر او په شر بستا ایمان وي. محترمو، شپږم رکن د ایمان دا دی چې په تقدیر بستا ایمان وي، یعنی د علم او حکمت د وختونو لمخې کائناتو لپاره د الله تعالی تقدیر او اندازې ته قدر وایي. تقدیر د الله تعالی علم دی په سیزونو باندې او د هغه لیکنه ده، د الله لیکن چې الله لیکل کړي دغه شیانو، او د هغه مشیت دی، دغه خوښه ده، او دغه پیدایښت دی چې کوم شیزونه الله پیدا کړي پیدا کوي، دغه تقدیر دی، مخکې الله فیصلې کړي دي. د ایمان بالقدر معنا دا ده چې انسان ایمان راوړي چې الله تعالی علم لري په هغه چې وشول، په هغه الله علم لري، او په هغه چې کیږي په دې هم الله علم لري، چې کوم وشول په هغې هم الله علم لري، چې کوم کیږي په هغې هم الله علم لري، او هغه چې الله تعالی ته خوښ وي کیږي، چې کوم شي الله ته خوښ وي هغه کیږي، او چې کوم ورته خوښ نه وي هغه نه کیږي. دا بس عقیده وي. او دا چې الله تعالی د ټولو مخلوقاتو تقدیرونه لیکلي دي، دا بس عقیده وي چې د هر شي باره کې الله لیکل کړي دي. هیڅ شی هم داسې نه پیښیږي چې د هغه تر علمیت، کتابت، مشیت او خلقت لاندې نه وي. ټولو فیصلې الله مخکې کړي چې کوم شی کیږي، کوم وشول، کوم راځي، کوم څوک مړ کیږي، کوم ژوندی کیږي، څوک غریب کیږي، څوک مالداره کیږي، ټولې فیصلې الله کړي دي. او دا چې ایمان بلري چې کوم چې ورپېښ شول له هغه څخه خلاصون نه درلودو، یعنې چې کوم شی در پېښ شو ستا به عقیده دا وي چې دې نه زه خلاصېدی نه شوم، ځکه الله فیصله کړې وه، او هغه چې ورڅخه وژغورل شو یعنې بد شوې ته، نو هغه تا ته نه پېښېدل. کوم شي نه چې بد شوې ته به دا نه وایې چې دا ما خپل کمالونه ته الله داسې لیکلي وو چې ته به دې نه بچ کېږي. او د دې سره به ایمان لري چې الله تعالی د لورې ورته د اطاعت امر شوی دی. ستا به دا عقیده وي چې ما ته الله د خوا نه امر دا شوی زه اطاعت وکړم، او د ګناهونو یې منع کړی یم، دا به اطاعت کوم، او ګناه نه به ځان بچ کوم، او په دې امید به یې کوي چې ګناه نه ځان بچ کړم چې جهنم نه بچ شم او الله اجر او ثواب راکړي. او چې کله ګناه وکړي نو بیا به استغفار وایي، او چې کله نیک عمل وکړي نو الله حمد به بیان کړي. نو محترم مسلمانانو ورونو، دا د قدر او تقدیر په باره کې مختصر خبره شوه، مې چې اوږدېږي نو دا شپږمه برخه شوه چې په تقدیر باندې ایمان لرله، چې کوم شی ماته پېښېږي، کوم راځي، کوم ځي، دا ټول الله فیصلې کړي دي. سړي او د زنانو ټولو به دغه عقیده وي چې څه ماته پېښېږي دا د الله د خوا نه مخکې نه فیصله شوې ده. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.